صحابه څومره د الله څخه ویریدل، د صحابه څنګه د الله سره مینه او محبت وو، د هغه اندازه موږ تاسو نسو کولی. یو زنانه صحابیه زنانه چې د هغه څخه زنا جرم وسو او بیا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راله، دا واقع به تاسو ته بیان کړم. د حضرت عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه سره روایت دی، دی وایي چې د جهینه قبیله یو زنانه وه، هغه راله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضره سوه، ورته ویې ویل چې یا رسول الله ما څخه زنا سوې ده، ما څخه جرم سوی دی، ما ته سزا راکړه د اسلام په رڼا کې د دې چې کوم جرم سزا ده هغه ما ته راکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې زنانې مشر راوبولی، هغه ته داسې وویل چې د دې زنانې حمل دی په نس باندې، چې څه وخت د دې زنانې بچی پیدا سي د هغه بعده بیا دا ما ته راوله. څه وخت چې د دې زنانې بچی پیدا سو او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوسته او رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت مطابق هغه ته سزا ورکړه. د هغه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې زنانې د جنازې لمونځ ورکړ، چې څه وخت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د حالات ولیدو و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې ته د یو زناکارې زنانې ته جنازه لمونځ ورکړ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ای عمره دې دومره غټه توبه یې ایستلې ده، الله تعالی دې توبه قبوله کړه، چې د دې توبه که چیرې پر دې ټولو مدینه باندې تقسیم سي، د دې ټولو مدینې بخشش به الله وکړي، د دې ټولو مدینې دپاره به د دې یوه توبه د دې زنانې به هغه به کافي سي. دومره زیاته غټه توبه یې ایستلې ده. نو د توبې کښلو اصلي حق چش دی چې په اخلاص باندې انسان توبه وباسي، چې اخلاص باندې الله ته انسان توبه وباسي، نو د الله له طرف څخه